نن منګه د برکت یو بل عمل سامعینو ته په تحفه کې پیش کوو. هغه وجود د ماشومانو د په کور کې چې ماشومانی نو دا د کور د پاره د برکت ذریعه ده. ماشومان والا کور چې وي دا با برکت وي. کم کور چې د هغې افرادو ته الله ماشومان ورکړي، بچي ورکړي، نوسي ورکړي، او په کور کې ګرځي او په کور کې دا چغیږي لکه د طوطیانو، نو دا د برکت سبب دی. دا یو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیت لا صبیان فیه، هغه کور چې هغې کې ماشومان نه لا برکت فیه، نو هغې کې هغه برکت نه راځي کم برکت چې د ماشومانو په وجه باندې راځي. د دې دا مطلب نه چې هغې کور کې بالکل برکت نه، مطلب یې دا دی چې کم برکت په وجه د ماشومانو راځي نو هغه برکت هغه بیا د ماشومانو نه بغیر نه راځي. دا روایت البانی په ضعیف الجامع کې ذکر کړی دی او نمبر د حدیث دی 1236 او حکم په هغه کړی دی چې دا ضعیف دی. دارنګ دا ابو شیخ دا حدیث نقل کړی دی. ماشومان په کور کې دا د الله برکت دی د الله له طرفه، او چې ماشومان په کور کې نه نو دا کور کې هغه د بړو برکت به نه بیا. ماشومان دا په کور کې چې ډېري نو ډېر برکت دی، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تزوج الودود الولود او کما قال علیه الصلاة والسلام، تاسو نکاح کې د داسې ښځو سره چې هغې کې مینه او محبت وي او هغې د بچو راوړلو جوګه وي او بچي راوړي، صحتمند وي، شنډلی او ډېر بچي راوړي، نو داسې بیبیانو سره تاسو نکاح وکړئ. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ترغیب ورکوي دا ډېرو بچو راوړو والا زنانه ته. د هغې وجې خو ډېرې کېدی شي، خو یو وجه دا ده چې دا واړه په کور کې د برکت سبب دی. بل طرف ته چې موږ وګورو د دې الټا زمونږ د یورپ د طرفه او د بېدینه طرف نه دا راغلی چې بچي تاسو کم راوړئ، ځکه چې مسائل زیادہ ہے وسائل کم ہے، اور د دې وجه نه کم بچے ہیں اچھے او کم خاندان او زندگی آسان او چھوٹا خاندان او زندگی آسان، داسې جملې چسپالی چې بچی کمی نو بیا به جون به ښي. نو خبره دا ده چې بچی په دې نیت کم راوړل چې سهولت او مسائل نی او پریشانی نی او بوج نی، نو په دې نیت باندې چې دی به څه خوري بیا ساله، دا جاهلیت خبرې دي او دا نیت چې دی نو ټیک نه دی. دا بچې چې راځي نو دې ځان سره برکت راوړي، ځکه حدیث کې راځي چې د یو طعام د دوو دپاره کافي کېږي. نو دا بچې چې راځي د خپل حصه د طعام راوړي، د مور په رحم کې د ده دپاره د رزق لیکلی شوي چې دا به ده ته میلاویږي. نو دغه رزق چې دی د ته لیکلی شوی دی نو په دې د دوو ګزاره کېږي. نو چې دا څنګه ډېر شي نو بیا هغه دې سره برکت ډېرېږي. یو سړی راغی تجارت مشوره کوله، نو هغه ته مشوره ورکړی شوه چې ته د غلامانو تجارت کوه، ځکه چې ته غلامان ډېر والې نو د هغې هر یو خپل برخه به نو تا سره به ډېرې برخې راشي، نو برکت به راشي. نو ماشومانو سره برکت راځي او دا
خلق وزارتونه جوړي وزارت فلاح و بهبود او خلکو ته دا طریقې ښیي چې تاسو بچی کم راوړئ دوایان استعمالوئ چې هغې سره نوره بد اخلاقو شرح زیاتې کیږي او ملک کې چې کوم دی نو مختلف قسم اخلاقی نقصانات بیا کیږي د دې وجه نه د بچو او د ماشومانو په کور کې دا اضافه چې کوم دی نو دا سبب د برکت دی او کله چې یو کور کې ماشومان نه یا کمی نو ظاهره خبره ده چې دغه نوعه د برکت به بیا کمی او ماشومان خو دا خو چې وایي ماشوم نو ګل د بیاوه او چې کله خبرې شروع کې نو توتی دی چغوه او کله چې د زلمی شي نو بس بیا هغه زغلوه دا د مور پلار د سترګو یخوالی د دنیا او د آخرت برحال رونو عرض کول دو چې ماشوم چې دی ماشومان په کور کې دا برکت سبب دی او د دوی په وجه باندې الله مختلف برکتونه را لېږي پښتانه وایي د زامنو پلار نه خواریږي دا د پلار د بوډافه امساګانې بعضې خلک وایي چې یاره ډېرې نو بیا به پلار تنګی او بیا به دی چې دی نو ضروریات پینی خو لیکن په نظر دا راځي چې بعضې وخت کې د یو زوی پلار چې کوم دی هغه د هغه یو زوی دپاره سپلی او جامه نشي برابرولی او د لسو بچو پلار یې هغه ته د هغه زامنو ته ګاډي ولاړي او د هغه زامنو ته بنګلې میلوي نو دا په دې خبره نه ده برکت په دې کې دی چې دا ډېري برکت په ډېروالي د دې کې دی د بچو کې نو چې یو پکې قاري او بل پکې حافظ او بل پکې عالمي او بل پکې مصري او دا مختلف النوع ذمہ داري سنبالي نو دا اسباب د برکت دي الله دې موږ له مبارک ماشومان راکړي زمون کورونه په ښایسته بچی خو بچی دي چې د چیلو بچی په کور کې ګرځي ټوپونه وی راوی نو کور ورسره ښایسته ښکاري نو دا د ډغ غوښې چې څونه ډېري او په کور کې ګرځي او د طوطي په شان چغېږي نو زړه ورسره خوشحالېږي الله تعالی دې زموږ له ماشومان راکړي د چا چې وي الله دې ورته نیک عمله لوي کړي